په اسلام آباد کې د چیني بانک فرعي څانګه پرانېستل شوه. د چیني بانک یوه فرعي څانګه د جولای په 21مه نیټه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې پرانېستل شوه. چیني بانک په 2019 میلادي کال کې هم د پاکستان په کراچۍ کې یوه فرعي څانګه پرانېستلې وه. د پاکستان مالیې وزیر اسحاق ډار د چیني بانک د یادې څانګې پرانیستو مراسمو ته وینا کړې او دغه بانک د پاکستان او چین د دوه اړخیزو سوداګریزو تجارتي همکاریو د پراخولو لپاره ډیر مهم بللی دی. China for the opening of its first branch in Pakistan and South Asia, I was the one who handed over the license in Beijing to the president of the Bank of China in their head office. نوموړي ویلي چې پاکستان به په ټینګ هوډ او غښتلو تدبیرونو له چین سره خپلمنځي همکارۍ پیاوړې کړي او د هر فصل ستراتیژیکې همکاریزې اړیکې به ورسره نورې هم ټینګې او ژورې کړي. چیني بانک د نړۍ په 63 هیوادونو او سیمو کې فرعي څانګې لري.